ها بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو، زه راغلم او ستاسو دپاره مې یو بل نوی کلاس راوړه په دې امید چې تاسو به هم ټول روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې به یئ. په دې نن کلاس کې ما ستاسو دپاره د انګلیش یو ټکی راوړی دی، ډیر اخم ټکی دی. د دې یو ټکی نه به تاسو ډیر انګلیش زده کوئ. تاسو به کلاس ته توجه کوئ. د کلاس د شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو د کلاس په شروع کېدو باندې تاسو هم بسم الله ووایئ او زه به هم د کلاس شروعات د بسم الله نه وکړم. دغه یو ټکی چې تاسو ته زه کوم یادوم دا دی هو، WHO. د هو مطلب دی څوک. ګورئ دا یو ټکی که تاسو زده کو، تاسو د دې یو ټکي نه ډیر انګلیش ویلی شئ. دا ټکی تاسو ته زه په جملو کې استعمالوم. ما سره چې دا کوم سنټنسز دي په دې کې د هو استعمال شوی دی، دې ته تاسو ښه توجه وکئ. دا تر اخره پورې وګورئ او ښه په غور سره یې وګورئ. Who are you؟ ته څوک یې؟ که تاسو د چا نه تپوس کوئ که نه چې ته څوک یې، نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ Who are you؟ ته څوک یې. او بیا که ورته داسې وایئ چې هغه څوک دی، Who is he؟ Who is he؟ هغه څوک دی. بیا دی Who are they؟ دوی څوک دي. Who are they؟ د دې مطلب دوی نه راځي، د دې مطلب راځي هغوی. هغوی څوک دي. Who are they؟ هغوی څوک دي. بیا داسې بل یو وړوکی سنټنس دی، دې ته تاسو وګورئ. Who came؟ څوک راغله. اکثر څوک راشي او تاسو تپوس کوئ چې څوک راغله، نو بیا تاسو استعمالولی شئ د کم سیکنډ فارم came، CAM came. Who came؟ څوک راغله. بیا دی who went؟ څوک تلی. هلته کې څوک تلی. Who went؟ څوک تلی. Who shooted؟ چا ویشتلی. اکثر څه څیز وي او چا ویشتلی وي، تاسو تپوس کوئ چې دا چا ویشتلی، نو ویلی شئ Who shooted؟ shooted د shooted چې کوم دی دا د شوټ تړ فارم دی، صحیح ده، د ED اضافه ورسره شوې ده، نو دا شو shooted. Who shooted مطلب شو چا ویشتلی. بیا دی Who called؟ چا ټلیفون کړی. Who called؟ چا ټلیفون کړی. دا کال چې دی په دې کې هم د ED اضافه ده، دا د کال ترډ فارم دی، صحیح ده. د هو کارډ مطلب دی چا ټلیفون کړی. Who is speaking؟ څوک خبرې کوي. Who is speaking؟ څوک خبرې کوي. Who is coming؟ څوک راځي. Who is coming؟ څوک راځي. Who is inside؟ دننه څوک دی. ته ورشه وګوره چې دننه څوک دی. Who is inside؟ inside مطلب دی دننه. دننه څوک دی. Who will help؟ د who will help مطلب دی څوک به مدد مرسته کوي. Who will help؟ د will مطلب دی با، د هو مطلب دی څوک، د ویل مطلب دی با، او د هیلپ مطلب دی مدد مرسته. Who will help مطلب شو څوک به مرسته کوي. Who is going؟ څوک ځي. Who is going؟ څوک ځي. بیا ورپسې جملې ته تاسو وګورئ. Who can do it؟ دا څوک کولی شي. که څه کار وي او تاسو تپوس کوئ چې دا کار څوک کولی شي، نو ویلی شئ Who can do that؟ Who can do it؟ دا څوک کولی شي.
بیا ورپسې جمله داسې ده چې who can do that هغه څوک کولی شي، یعنی دا کار څوک کولی شي او هغه کار څوک کولی شي. د هغې دپاره د جملې په اخره کې راغی that. who can do that هغه څوک کولی شي. who is going with you تا سره څوک ځي. who is going with you تا سره څوک ځي. who is going with him هغه سره څوک ځي. who is going with him د هغه سره څوک ځي. who is going with them دوی سره څوک ځي. د them مطلب دی دوی. who is going with them دوی سره څوک ځي. ها جی بیا دا اخیرنۍ یو جمله دوه پاتې شوې دې ته وګورئ. who helped you ستا مدد مرسته چا وکړه. who helped you ستا مرسته چا وکړه. who is beautiful څوک ښایسته دی یعنی څوک ښکلی دی. who is beautiful څوک ښایسته دی. خو په دې ځای باندې به د نن ورځې د کلاس اختتام وکړو. زمونږ د نن ورځې کلاس هم په دې ځای باندې پای ته رسي. د 6 منټو کلاس دی. زه امید کوم چې تاسو به د هو په استعمال باندې پوه شوي یئ. د هو ټکی لفظ به تاسو زده کړی وي. که ژوند وي زه به راځم ستاسو دپاره به داسې یو بل نوی کلاس راوړم. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یئ الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان. والسلام.